د ترکمنستان دولت ویلي چې د افغانستان له نوي حکومت سره مو اړیکې په پراخېدو دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د ترکمنستان سفیر خواجه یوزوف ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم مخ په پراخېدو دي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په لیدنه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ستانکزي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې دوستانه او پر مشترکو ګټو ولاړې بللې او زیاته کړې چې د اسلامي امارت د ټاپي پروژې د ژمن او د پلي کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ستانکزي د ترکمنستان له سفیره غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي له کبله په ترکمنستان کې د افغان زده کړیالانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. اوس پکار ده چې زده کړې بیا پیل او محصلین بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي. د سرچینې په وینا په دغه ناسته کې د ټاپي ترڅنګ د ټاپ ریل پټلۍ او قوشتېپې کانال په اړه هم هر اړخیزې خبرې اترې شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.